نو په دې کې یوه چوړیل د دې خواله راشي او هغه چوړیل ورته وایي انسانان دواړه وخوري او د هغو نه اینې بهیږي. خوږو ماشومانو که په سټوري ځان پوه کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په یو کلي کې دوه کسان وي او هغه خپل منځ کې دغسې خبرې کوي. لکه اپیزه تا ته پته ده چې په دې کلي کې ښه سبزی دوکانونه نشته او دې خلکو ته د سبزی ضرورت دی، نو سبزي موږ له پکار ده چې دې دوکان ته راوړو او موږ به پکې ډېرې روپۍ وګټو. او که نه زیشانه دا خبره دې هم ټیک ده، راځه چې دواړه د سبزۍ دوکان دې کلي کې ولګوو. نو په هغه کلي کې دوکان ولګوي او په ډېر زیات راشي. نو په دې کې یوه چوړیل د دې خواله راشي او هغه چوړیل ورته وایي انسانانو زه تاسو ته هېڅ هم نه وایم، خو زما ماشومان ډېر وږي شوي دي. تاسو به ماله سبزي راکئ چې هغو له زه ویسم او پخې کړم. واله زه تاسو ته هېڅ هم نه وایم، مه یارېږئ. په دې کې ورته زیشان وایي هله مونږ خو دا دوکان د سبزۍ دپاره لګول دی، خو د روپو دپاره هم چې په دې کې مونږ روپۍ وګټو. دا خو څه پرې خیراتونه نه دي چې تاسو له بتې مونږ سامان درکو پرې کې. روپۍ راوړه چې در یې ښودله، او که نه دا څه پرې کاته خو نه ده چې تاسو له موږ پرې سامان درکوو. دا دوکان زما هم نه دی، په شراکت دی بل کس راسه. په دې کې چوړیل لاړه شي خپل کور ته او ډېره خفه. نو په دې کې دغه زیشان حفیظ ته وایي لکه حفیظه دلته چوړیل راغلې وه، خو ما ته د سبزۍ دغه ووایو خو ما وله سبزي ورنه کړه. نو داسې نه چې مونږ پسې د شپې راشي او چېرته مو وخوري. زمونږ له پکار دی چې ځان محفوظ کړو او خپل کورونو ګېټونه کلک کړو. نو بل خوا په دې کې چوړیل ځان سره سوچ کوي اوس خو شپه شوه، زه به دې ورپسې ځمه. زه خو ډېره وږې شوې یم او بچې مې هم ډېر وږې شوي وو او دې مو ماله سبزي رانه کړه. دیو به غریبانو سره هم داسې چل کوي. نو زه به نن د دیو نه د دیو بدله واخلمه. زه به نن دیو ته چل وښیمه چې څنګه چل دی. نو په دې کې هغه چوړیل لاړه شي د حفیظ د لیکره. نو حفیظ او زیشان وده وي، نو هغه راپاڅي او چوړیل ورته وایي نن ستاسو اخیرنی راځه، اخیرنی نن به زه تاسو ختمومه، ځکه چې زه څومره وږې شوې وم او تاسو ماله سبزي رانه کړه. نو نن ستاسو اخیرنی ورځ ده، اخیرنی. نو په دې کې ورته زیشان وایي چوړیل مونږه بچ که، بیا به داسې چل چارې په ژوند کې نه که. خدای یو چانس راله راکه او تاله به مونږ خصامه ډېر سبزي درکو، خو مونږ پرېږده. نو په دې کې چوړیل د دغې خبرې ونه مني او ایسته هغه دواړه وخوري او د هغو نه اینې بهیږي. خوږو ماشومانو د سټوري تیزي پورې وه. که سټوري هم خوښه شوې نو چینل ورته لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا چینل خاص کر د پښتنو دپاره اساس شوی دی. نو په دې لږ سپورټ وکړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې